یو ورځ بس موږ د دې روح نه د بدن الوزي او ټول به رب العالمین په طرف باندې ودرېږو الته به الله عز وجل به زموږ ته پوښتنه کوي زموږ د عمر په باره کې د انسان د زړه چې د دم زنګ نشي. صحابه ډېر هوښیار انسانانو هغوی دا خبره وکړه چې یا رسول الله وما جلاؤها دا په څه باندې پاکېږي جوړېږي دنیا کې که چېرته اوسپنه هغه به طور مثال زنګ ونیسي نو هغه ایسته اکمال شي ختم شي داسې تیل او داسې اسباب وغیره ورباندې استعمال شي چې هغه زنګ هم ختم شي او د هغې جلم پیدا شي او مضبوطوالی هم پیدا شي نو دا زړه په څه باندې به جوړېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې علاج وښودلو چې تاسو مرګ یادوئ او دغه شان د قرآن سره تعلق ساتئ. هغه شی بار بار یادوئ چې هغه د خوندونه د منځه وړي هغه چې دی هغه د انسان مرګ. یو ورځ بس موږ د دې روح نه د بدن الوزي او ټول به د رب العالمین په طرف باندې ودرېږو او هلته به الله عز وجل به زموږ نه تپوسونه کوي زموږ د عمر په باره کې ښه تېر شوی دی که بد. هر چا له خپل ځان معلوم دی. او د زړه مثال داسې دی اهل علم فرمایي خاص کر امام الباني رحمه الله لکه د نور سترګه چې کله د هغې مخې له دا وریځ پیدا شي نو ایسته هغه پټه شي خړه شي او کله چې وریځ نه وي نو یو پړک کوي چمکه. موږ هم چې کله ګناهونه نه وي کړي د زړه مو یو کیفیت وي خو چې کله وشي بیا د زړه مو بل کیفیت دی. او یو بل صحابي فرمایي د دې مثال داسې دی لکه بڼکه دشته کې پرته ده دا باد چې راشي کله په یو جانب واړي او دغه شان کله په بل جانب باندې واړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له ملګري راغله صحابه کرام او دی ورته ویلې چې یا رسول الله ستا سره چې کله موږ په یو مجلس کې ناست زموږ د زړه یو کیفیت یو ژوند مو یو خو چې کله بیا کور له لار شو په بله طریقه باندې یو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې ساعتا و ساعه که بار هم تاسو داسې شی لکه څنګه چې زما په دې مجلس کې ناست وئ نو بیا به ملائک ستاسو سره لاسونه ملاوئ یعنې دا انقلاب په دې زړه کې راځي. عبدالله بن مبارک فرمایي رضی الله تعالی عنه و ان الذنوب یقینا دا ګناهونه چې دی تمیت القلوب هغه د زړونه وژني او زړه چې کله ووژنو بس د انسان دماغ هم ورسره وژلی کېږي او د هغه لاسونه هم وژلی کېږي او د هغه استعداد هم وژلی کېږي ځکه هغه بادشاه لاړو رئیس لاړو